نه به ټول عمر دنیا وي او نه به ټول عمر ځواني. ملګرو دا عرفان 711 موبایل والا د څه واقع شوي د هغه سره مکمل په دې ویډیو کې هغه تفصیل شیر کوم. داسې چل شوی دی کم قتل چې دی کړی دی، کم خپل ګاک یعنی کم سړی چې دی وجلی دی هغه یې څرنګه وجلی دی. ټول نه مخکې خو زه تاسو ته ویم چې څوک یې نه پېژني هغو ته لږ تفصیل بیان کړم چې دا عرفان موبایل 711 دی، په مردان ام سی پلازه کې د دې دوکان دی او کم آیفون کنورټ کوي او مختلف قسمه کم موبایل چې دی هغه جوړوي، هغې نه به تاسو ټول خبر وئ ځکه په ټیک ټاک باندې چې کم دی هغه ویډیو جوړوي. داسې چل شوی دی یو کس د دې نه موبایل اغستی دی، هغه موبایل کې به څه مسله راغلی یا به خراب وي څه به و، په دې پسې واپس راوړی دی چې آیا ستا دا کم موبایل چې دی دا هغه کار نه کوي او دا ته واپس واله. نو دا دواړه چې دی په خبرو کې دونه ډېر زیات ګرم شوي دي چې د عرفان 711 چې دی د پسې تمانچه راغستې ده او په هغه کس باندې ډزې کړلي او د هغه ډزو په نتیجه کې هغه کم کس چې دی هغه مړ شوی دی. د هغې نه پس بیا د خبره داسې وانو د هغې کم خلک چې وو د هغه کوم کور والا فیملی والا چې وو هغه بیا راووته او مردان کې د ډپټي کمیشنر آفس مخې ته احتجاجي مظاهره وکړه. پولیسو له دا باور ورکړو چې د عرفان 711 چې کم دی هغه به مونږ زر تر زره ګرفتارو. که تاسو دا وخت وګورئ عرفان 711 والا هغه غایب دی، لا په میډیا هم نه راځي او کم د ټیک ټاک اکاونټ طرف ته که مونږ راشو نو دا تاسو کتی شئ دا اخرنۍ ویډیو ده، یعنی 3 ورځې وشوې چې هغه مخکې ویډیو اپلوډ کړل او لا بله ویډیو یې مارکیټ ته نه ده راغلی. نو دغه لنډه شان ویډیو او دغه معلوماتو تاسو سره هم شریک کول انشاءالله بله ویډیو کې ملاوو. الله حافظ.